وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم۔ جب تک زمین میں شمس و قمر کا نظام ہو، جب تک زمین میں شمس و قمر کا نظام ہو، محمد پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو۔ جس دل میں بس گئی ہو محبت حضور کی، جس دل میں بس گئی ہے محبت حضور کی، کیوں نہ اس پہ آتش دوزخ حرام ہو۔ اللہم صلی علی سید الخلق محمد وآلہ وسلم۔ شوق و محبت سے سارے دوست اور احباب آواز بلند درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وعترتہ بعدد کل معلوم لک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وعترتہ بعدد کل معلوم لک۔ ہمارے مخدوم اور بہت بڑے کرم فرما حضرت الشیخ حضرت مولانا صوفی محمد امجد صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور دوسرے احباب اور بڑے حضرات موجود ہیں، حضرت ہی کے حکم سے میں آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرنے کا جسارت کرتا ہوں۔ میں اللہ شاہد ہے یہاں پر جب بھی آتا ہوں میرا بیان کا ارادہ نہیں ہوتا۔ مجھے اس دنیا میں چند لوگوں کے ساتھ دلی محبت ہے اور ان کی محبت میں اپنے لیے زاد راہ اور آخرت کا توشہ سمجھتا ہوں۔ انہی لوگوں میں ایک حضرت ہی صاحب ہے۔ اللہ تعالی حضرت کی سایہ عاطفت ہمارے سر پر تادیر قائم رکھے۔ آپ سب لوگ کہے آمین۔ اسی عاشقوں جیسا آپ جواب دیں۔ بہرحال ہمارے دوسرے حضرات بڑے بھی موجود ہیں اور یہاں پر بیان کرنے کا میں تو کوئی ضرورت بھی نہیں محسوس کرتا، لیکن ایک طالب علم کی حیثیت سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ تکرار کی نیت سے درود شریف وغیرہ کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امام حمزاوی رحمۃ اللہ علیہ 13ویں صدی ہجری کا ایک بزرگ گزرا ہوا ہے۔ وہ بڑے عاشق رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ہی نے دلائل الخیرات شریف پر ایک ضخیم اور معتبر شرح لکھی ہے، بلوغ المسرات بشرح دلائل الخیرات۔ اس کے مقدمے میں علامہ حمزاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی طریقے سے درود شریف کے بارے میں ہمیں بہت اچھی طرح رہنمائی اور تربیت کے طور پر چند باتیں لکھی ہے۔ پہلے تو آپ لوگوں کے سامنے میں یہ باتیں ہمیشہ دہراتا رہتا ہوں کہ درود شریف یہ ایک عاشقانہ قسم کی عبادت ہے، ذکر بھی ہے، عبادت بھی ہے، وصل محبوب بھی ہے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جو بندہ درود شریف پڑھتا ہے ان کو تقرب قولی ملتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بوقت درود شریف اس بندے کا قولی گفتگو اور بول میں قرب نصیب ہوتا ہے۔ اب آپ لوگوں کے چشتیہ شریفہ سلسلہ ہے، چشتیہ مبارکہ،
اس مبارک سلسلے میں ایک بزرگ گزرا ہوا ہے خواجہ فرید الدین گنشکر رحمۃ اللہ علیہ. حضرت نے ایک کتاب لکھی ہے راحت القلوب. راحت القلوب جیسا نام ہے اسی طرح اس میں باتیں بھی ہے. حضرت راحت القلوب میں لکھتا ہے جب بندہ ایک دفعہ درود شریف پڑھتا ہے، ایک دفعہ درود شریف پڑھنے پر اس بندے کو 1,00,000 نیکیاں ملتی ہیں. ایک ہی درود میں 1,00,000 درود شریف. پھر لکھتے ہیں ایک ہی درود شریف کی برکت سے اس بندے کے 50 حاجتیں پوری ہوتی ہیں. پھر لکھتے ہیں ایک اسی درود شریف کی وجہ سے وہ بندہ اولیاء اللہ میں شمار ہوتا ہے. اس لیے امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ہمیں جو بھی ملا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھنے کی وجہ سے ملا ہے. تو جیسے کہ حدیث مسند احمد وغیرہ میں ہے کہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کی کہ حضرت کم اجعل من صلاتی، اے اللہ کے پیغمبر میں درود شریف کو کتنا وقت دوں؟ اپنے معمولات اور وظائف کے سلسلے میں میرا جو وقت ہے اس کا کتنا حصہ درود پاک کے لیے مختص کروں؟ ربع کافی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا ہے لیکن اگر اس سے زیادہ ہو تو بہت زیادہ اچھا ہوگا. حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کی اگر میں اپنے اوراد اور معمولات کی نصف درود شریف کے لیے پیش کروں اور اس میں مصروف کروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر اس سے زیادہ ہو تو بہت اچھی ہوگی. حضرت نے پھر عرض کی اگر میں زیادہ حصہ، نصف سے بھی زیادہ وقت درود شریف کو دوں تو پھر نبی پاک نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر اس سے زیادہ بھی ہو سکے تو بہت اچھی بات ہوگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی، حضرت صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر میں اپنے تمام اوقات جو فرائض وغیرہ اعمال سے فارغ ہے میں درود شریف کے لیے مختص کر دوں تو پھر نبی پاک نے فرمایا اذن یکفی اللہ ہمک ویقضی حاجتک. اگر آپ نے تمام وقت فارغ درود شریف کے لیے وقف کر دی، مصروف کر دی اس میں، تو آپ کے دنیاوی اور اخروی حاجت کا اللہ کافی ہو جائے گا. اس لیے مولانا محمد ادریس صاحب کا دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بندہ جب درود شریف پڑھتا ہے تو یہ ایک عاجزانہ متواضعانہ ہدیہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کا ہدیہ قبول فرمایا کرتے تھے. احادیث کی کتابوں میں آیا ہے کہ ایک بدھو صحابی تھے اعرابی، وہ زراعت کا پیشہ کیا کرتے تھے. ان کا پیشہ زراعت تھا اور مدینہ منورہ کے باہر علاقوں میں وہ رہائش پذیر تھے. ان کے کھیتوں میں جب سبزیاں وغیرہ اگ جاتی تھی تو وہ سبزیاں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً پیش کیا کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت خوش ہوتے تھے اور ان کی تحفہ بہت اچھے انداز سے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک معمول تھی، قبول فرمایا کرتے تھے. ایک دفعہ وہ صحابی جو زمیندار تھے، کاشت اور زراعت ان کی پیشہ تھا، منڈی میں بیٹھے ہوئے تھے، سامنے ان کی سبزی پڑی ہوئی تھی اور وہ ان کو فروخت کرنے کے لیے نعرے لگاتے تھے کہ اس قیمت پر، اس قیمت پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے آئے اور ان کے آنکھوں پر ہاتھ مبارک رکھ دیے
और फरमाया कि मैं इनको बेच रहा हूं, कौन लेने वाला है? सुभान अल्लाह। इतनी मजाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेतकल्लुफी उस सहाबी के साथ। तो ख्वाजा साहब लिखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया और तोहफा बहुत मोहब्बत से कबूल फरमाया करते थे। एक अदना किस्म की सब्जी कबूल फरमाया करते थे, सहाबी से खुश होते थे। तो उम्मती जब दुरूद पाक का तोहफा रसूलुल्लाह के बारगाह में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश करते, इससे कितना खुश हो गया। सोफियान वही बाद खलक दुरूद पर वजूद नबी अलैहि सलाम मुबारक हुई, बिल्कुल ठीक मिसदाक द शरीयत थे। वही बाद खलक बदी दुरूद शरीफ की तुमरा कमाल तो रसीगी कि बैक वक़्त दुरूद वेलु सरा जसद अतहर द नबी अलैहि सलाम, रूह मुक़द्दस द नबी अलैहि सलाम और हत्ता चे सिर मुबारक द नबी अलैहि सलाम हमद नजर की हुई। मोहब्बत खुद तुझे आदाब मोहब्बत सिखलाएगा। कल मीना जड़ की राशि और पदी जड़ की सरे पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द जेवर की अल्लाह अकबर बेखुद आशिकान सौदा बल लगी गना। इमाम काजी इयाज मालिकी रहमतुल्लाह अलैह लिखली अशिफा की से सैयदना इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह लोई इमाम दे द मदीनी मुनव्वरी किबार व फुक़हा व मुहद्दिसीन की और द्वेम नंबर इमाम दे बसलूर मज़ाहिब की लोई आशिक़ रसूल द मदीनी मुनव्वरी न बाहर न कर दियो वही असना चीज बिल जाए कि वफात शो औकारी दरस हदीस हो इंतहाई ताज़ीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कियो हत्ता ची द हदीस दर्स तब के नास्त नन्वे जामे बे वागुस्ती पटके बे उतड़ और द अग दौर कीमती अतर चे हारून रशीद बादशाह अगर जो इस्तेमाल होले अगर बे एहतराम हदीस के लगा सही और द दर्जेम पर किस्मत के अगर रसीद लो कम जे कि सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु दर्स कर अक्सर अहादीस बे सुलासियात बयानुल सुलासियात यानी दाऊद पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंस के बाद द्री वासिते भी हद्दसना फलान क़ाल हद्दसना फलान क़ाल हद्दसना फलान क़ाल हद्दसना साहिब हादल क़ब्र। तो पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े मुतहरी तब इशारा होगा ये नहीं रोज़ा मुतहरा ये नहीं शीन गुम्बद चलेगा ना शीन गुम्बद दादा सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा हुजरा दा कोटा मुबारक तासो दे अल्लाह पाक सरदमा बार बार मदीनी मुनव्वरे ता बोत लेगी कप बाबी जिब्राइल बांदे राजी अलैहि सलाम रोज़ा मुतहरा बदी गस लास तरफ तरजी अकब बाबुल बकी बांदे रादन नकीगी नस्ताखी तरफ तब रोज़ा मुतहरा राजी चिकला महामक्षी नदा से जालई दी दसरो जरुद उबू रंगे वर खड़े सुनहरी जालिया सुनहरी तो पहचानते हो ना जालई असरे दसरो जरो दरंग वाला जालई दा यौ देवाल ले दीन बाद बल देवाल ले दागीन बाद बल देवाल ले अदागीन बाद बल देवाल ले और ब्याद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा मुतहरा बाद आलिमान वही ची सलूर दीवाल दी अब बाद वही पिंजवी द नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक खबर तासो चिखला बाबू सलाम त दाखिले गई खुदे दे सर जमूंगा बार बार तासो हजरत से अफसर उदे मदीने मुनव्वरे हाजिरी नसीब की शौक सर व आमीन ब्या व आमीन माशाअल्लाह दुरूद शरीफ हुआ है अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम नकल ची सड़े बदी बाबू सलाम बांदे वर्दन नशी
نو التداسی گول شکل کی دائره شکل کی سوری دی پای کی چکم اللوی دائره دا اغا بالکل دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک مخت برابر دا دا جالی چی دی دا دی دن یو غلاف رازوڑن دی دا دی جالی نا دن چکم احاطه دی تا مقصور شریفه وی صحیح دا این اوڑان دی دا سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ دیوال دی او دا این مخی بیا دا سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دیوال او دا این اوڑان دی دا تور کانو دیوال لے کم نچے بیت اللہ شریف جوڑ دے مدینہ منورہ کی دا غی کانی مبارک تور تور ہوئی نو دا شکل ذکر ورکڑے دے چی تشبیح دا بیت اللہ شریف سر رانشی مختلف دیوارون کی دن دا پیغمبر علیہ السلام مبارک روزہ وانی احادیثو کی راغلی شنشن کانی پراتی دی دا خوڑ صحیح نو دا غیتا روزہ متحرہ وی سوتا وی روزہ متحرہ جذب القلوب دا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ یو عاشقانہ کتاب دی دا زمان بعد خبری دا غینا ماخوز دارال دا دے چھکل عاشق رسیگی اللہ اکبر اللہ پاک دی متاسو بار بار بود لے گی حضرت علامہ عبدالرحمن جامی رحمت اللہ علیہ بسوک نے پیجنی لوے سڑے حکیم الامت مولانا شرف علی سیبتانوی رحمت اللہ علیہ لکلی وی دے بطالبائی کی دمر قابلو دمر لائقو فائقو شدت چا درس نشکو لے دی وجہ نا دا عبدالرحمن جامی رحمت اللہ علیہ سبق نمگڑے پاتے شوے دے او بیام ڈیلوے با بصیرت علم خدای ورکڑو نو جامی صاحب رحمت اللہ علیہ تصوف کی دا نقشبندی شریفی شاہ سوارو او ڈیلوے سڑیو وی چیز دا مولانا روم شرح لیکم دا مسنوی شریف یو سوٹ کیو لیکل کرخی پا خوب کی وطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راوی چی ملی کرا زمان مولانا شرح با ارسڑے دخپل ذوق و دخپل وجدان مطابق کئی دا آخوا دیکھ و علم ندے نو عبدالرحمن جامی رحمت اللہ علیہ لوی عاشق رسولو لوی کل وچی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزی متحری تا لارو نو درود و سلام بیوی واپس بچراتلو نو درود و سلام بیوی و اجازت بیت طلب کو او دا سی بیوی بوطن میرم چی فرمائد وطن تزم تاسو سو حکم دے اجازت شتا کنشتا دا قبر نبا جواب رائے خوش روی باز آئی اجازت تیلار شاہ خوبیا برازی سبحان اللہ دا غد عشق مقام دا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بارک رضی اغد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مبارک روزی سلام کو اب یہ پاک الفاظ کی دا سی ہوئی عرضیوں کو السلام علیکہ یا سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم دا روزی متحرین جواب رہے وعلیک السلام یا امام المسلمین کمریو کچوی دا ممانی خواہ دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ شان سبحان اللہ عرض دا سکوما چا عبدالرحمن جامی رحمت اللہ علیہ دا عشق دلارن دمر لوی سفر توی کرو اتلس کال مسلسل دا قبر اطہر پخوا کی ادری گی اجازت طلب کئی اور دا سی اجازت ورکو لگی اتلسم کال چکل عرض کئی اجازت طلب کئی دا قبر نہ جواب راضی خوش روی باز آئی و سردی ذل نوی لگی علامہ رحمت اللہ پا جڑا شو وی جڑل
چاوته ولی جاوي وای ما ته پته ولې چې روان کاله یا روان زله بیا ماته د نبی علیہ السلام د روزه مطهره سلام نه ملاوي په ما کال باندې بیا وفات شو وای کنه وای الله پاک دې موږ تاسو کې د نبی علیہ السلام مینه پیدا کړي امين د درود شریف مقصد دا دی او درود شریف په آقا علیہ السلام دا دومره عظیم نعمت ته چې سفیان وای چې دې سره ټول مدارج د سلوک ته کیږي شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمه الله لیکلی دي د ترمذی شریف په درس کې چې دا امام شاذلی رحمه الله امام ابو عبد الله محمد ابن سلیمان الجزولی الشاذلی رحمه الله دلائل الخيرات شریف دا هغه مبارکی سلسله سالکین دا هغه وصل الهی او الله سره تعلق د دې درود شریف په برکت سره کی دیو جنا د ټولو وظایف او سردار وظیفه مشر وظیفه درود مبارک ته په پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم یو عالم دی یو واقعي لیکلی مقاصد السالکین دا کتاب دی دا نور کتابونو کې ما کتل او بل لنګي و دي کې یو وخت مخ کې ما کتل وی پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم یو جهادي سفر کیو یو ځکه پړاو واچو صحابه مبارک مسرو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د روټي وختو دای سره سالن نو سپور روټي وسره و صحابه په دسترخوان باندې دا کې خودا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام موجود دی پدې کې د شاتو یو مچای رااله او ډېر انتهایی شوري جوړ گو بنګیدلا صحابه عرض کو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته چې دا بنګیږي چې دا سوې وای دا ما ته وای چې نن دا صحابه د سپور روټي خوري نو مونږ په دې خفایو مونږ خفایو زمونږ دلته د غبین دی د شاتو د مشو او پای کې شات تی مونږه روړې نشو کته مونږ سره سو کې نو هغه شات به د صحابه ته مونږه چنانچه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم دغه مچای پسې گوا مچای مخ کې وا علی مرد میدان ور پسې ډیر مزل یو غار ته ورنه وته او چې وی کته رښتیا حالت د شاتو د مچایو غبینو ان چھوڑ که شات یو پیاله کی ترو کې خو د حضرات صحابه کرام او رسول الله مبارک هغه سر روټي خړل بیا مچای رالی او بنګیدلی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په مجلس مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم ته صحابه عرض کوي چې نور دا سوی د الله پیغمبره صاحب د مقاصد السالکین لیکلی دي چې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم او تو فرمایل چې دې سره ما سو خبرې وکړي ما وسره یو دا خبرو کو چې دا شات تاسو نه څنګه روزي شات څنګه روي دا خدای الله قدرتونه دي کنه اوس ګوره د ریشم چینجه زمونږ د شيوخ او شیخ خواجه عبدالمالک صدیقی صاحب رحمت الله علیه و فرمایل د علماء قدر کوي د علماء قدر کوي ریشم تا وګوره د یو چینجی نه روزي د ریشم د وجنه دغه چینجی قیمت څومره زیات دی ځکه د هغه د خلینه چې کم تار روزي هغه نه ریشم جوړیږي د علماء د مبارک خلینه مونږ ته قران او حدیث را رسی موږ د علماء قدر ونکو نو دا شاتو مچای خو یو بظاهر باندې مچ ښکاری مچ حقیر شی بظاهر او څومره عظیم نعمت په رب العالمین خیره جل جلاله
نو د الله پیغمبر فرمایي چې ما د دینه تاسو کو چې دا شات تاسو کې څنګه دي وې دې راته وی چې مونږ په دې ګلونو باندې ګرځو او د دې دا رس او دا شربت دا اخلو پخلو کې دین الله شات جوړي او ما وته فرمایل چې دا ګلونه خود تراخی او پکای دا خواږه نه دا شات خډیر خواږي ایراته دا مچای وای چې زمونږ مشر دی یعصوب النحل ورته وای وی کله چې مونږ د عرس راوړو نو مونږ په خپل چتا کې غبین کې پیټای کې کینای او مونږ یو سات درود په نبی علیہ الصلوۃ والسلام مونږ درود پر رسول مقبول صلی الله علیه وسلم وایو او د هغه درود په وجه د رس د ګلونو د شاتو په شکل کې بدل شي سبحان الله سبحان الله سبحان الله درود شریف کې ډېر لوی کمال دی ډېر لوی کمال دی او امام الاولیاء مولانا احمد علی صاحب رحمت اللہ علیہ د لاہور په فرمایل اللہ کے بڑے مزے جسے چاہے وہ چھکے د اللہ ډېر مزیدی خود ارشاد لکی گیا ہے سکی بعینه درود شریف دومره عظیم المرتبت ذکر دے علامہ حمزاوی رحمت اللہ علیہ لیکلی دی ما دا حوالہ ابتدا کی وقت ویغلوی محدثو دا حدیث پاک درس دا اغا شغلو درس حدیث بے کو یوزل دا اغا دا وفات نرستو چا پا خوب کے سی کو وی قتل چه دا عرش دا سوری دا لاندی فرشتو تا امامت کی سبحان اللہ ندتی تپوسو کدی خوب لیدون کی چې ته په کم عمل باندې دې مقام تر رسیدلې هغه وته فرمایل چې زما عمل درس د حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم خود حدیثو د درس په دوران کې با چې کله اسم مبارک د رسول کریم صلی الله علیه وسلم راغې نو ما او زما شاګردانو په ځان دا اهتمام لازم کړو دا اهتمام هم اختیار کړو د دې خبرې هم سخت اهتمام کو چې پوچت आवाज بم درود شریف وي نه د دې عمل بوجه الله پاک ما ته دا مقام راکړ کیسه دا سره دوستانو درود شریف کې ډېر لوی خیر او برکت ته لیکن سو خبره به موږ د درود شریف په ویلو کې بدن لازمو یو په وخت وظیفه کله چې مونږ درود شریف وایو نو په ادب احترام باندې به وایو د امام مالک رحمت الله علیه خبره مې کوله امام مالک بچ کله د رسول کریم صلی الله علیه وسلم مبارک نو مغستو تغیر لونه دا رنگ به بدل شو وتخشع وتخضع خشوع به اختیار کا عجز به اختیار کو راغون بشو حتی چې سر مبارک به خطا کو او بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک نو واغست دومره به راغون شو دومره به انتهایی تعظیمی صورت د اختیار کو چې داغه شاګردانو بدا بیا بد غنلا چې د سر ټټول مون طرف ترال پرې بخفه کېدل یو ځل یو شاګرد تاسو کو امام مالک رحمت الله علیه وته فرمایل چې کتاسو هغه خلق لیدلې کم چې مالی دلی نو زما دا تعظیم او دا ادب تاسو کم غنلې رأيت محمد ابن جعفر ما خپل استاد محمد ابن جعفر رحمت الله علیه لیدلې وکانه مزاحا داغه مزاج د خوشتبیو توقیو خو کله به چې اسم مبارک د نبی علیہ السلام اغستو داغه حالات بغیر شو پجړا وشو دومره به اوجړل چې داغه دستورګو نبوخ کی ختم شوي او په ادب احترام به د نبی اسلام مبارک نوم اغست کمزې کی چې ګن پروت یل ته د نبی اسلام مبارک نوم نالي
کم ځای کې چې ګندی ډیرانو نه یل ته ذکر نه کې جب والا دا شان دي کوم ځای کې چې فسق او فجور وی التبد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک نوم نه اخلي علماء کرام لیکي دا شانتي د صوفیای کرام او د علماء په معمولات کې دام ده چې په وخت درود شریف به خپې راغونډولې خپې به نه غزولې او داس کې بهتره ده چې ته درود شریف وې متوجه ال الكعبه درود شریف وې په دې نظریه درود شریف وې چې زما دا درود نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته بواسطه فرشتو پیش کړي شاه عبد الغنی دهلوی رحمه الله فرمای څوک چې درود شریف وایي کوم ځای کې چې وایي وی د دې سړی یو خاص فضیلت ده خاص فضیلت ده او هغه ده شاه صاحب رحمه الله فرمای چې 24 غنټې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارک روزه باندې انوارات وریږي رحمتونه وریږي د الله د طرفه انوارات او برکات وریږي صحیح هزارها فرشتي وی درود شریف وایي احادیث او روایتو کې راغلي دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تدفین نرستو په زرګونو فرشتي روزانه را کوزيږي د رسول الله د مبارک روزه په خوا کې مجلس د درود شریف کوي تر قیامت پورې دا سلسله جاری وي چون کې موږ تاسو کې د ګناهونو د وجینا د سیئاتو د وجینا او زمونږ استادو د زړه د زنګ د وجینا د هغه انوارات او فیوزات د ادراک ماده نشته لري لکه تاسو ګوري په دې ظاهرینو شینو کې پاره او شی زموږ نظرم کار نه کوي په باري شیم نظر کار کوي په باري شینم نظر کار کوي خو ماغم په کار نه کوي بعینه د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر روزه مطهره باندې انوارات اوسم نازلېږي او چې څومره د خیر القرون نه لري کیږي په ګناهونو کې زیات مشغولېږي نو د هغه انوارات او زموږ په منځ کې یو حجاب راځي یو پرده راځي زموږ استادو د خيري د وجنا د زړه د زنګ د وجنا موږ دا غي ادراک نشو کوله الله مو دې تزکیه او کی تاسو امين على كل حال درود شریف عظیم المرتبت نعمت ته عظیم الشان نعمت ته شاه عبد الغنی دهلوی رحمت الله علیه فرمای یو سړی چې کوم ځای کې وي او د درود شریف وای د نبی پاک صلی الله علیه وسلم په مبارک قبر چې د الله د طرفه کوم انوارات نازلېږي د سړی چې ارزه کې وي د هغه انوارات یو ساس کې دا غساس کې یو قطره د دې سړي پر وجود باندې عمر غورځي ځکه د تعلق قولی دی د نبی علیہ السلام سره تقرب قولی دی علامه شمس الدین سخاوی رحمت الله علیه لیکلی دی القول البدیع یو ناشنا خبره کړې مررت بموسی علیه السلام یصلی فی قبره بل روایت کې دی مررت بموسی علیه السلام لیلا اسری بی فاذا هو یصلی فی قبره عام محدثین دا معنا کوي د معراج په شپه باندې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي د حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام په خوا کې تیر شوم اپ خپل قبر کې منځ کو لیکن امام سخاوی رحمت الله علیه لیکي یصلی فی قبره دا مطلب هم دی چې موسی کلیم الله په خپل قبر کې ناستو درود پر رسول الله صلی الله علیه وسلم امام ابو نعیم رحمه الله تعالی حلیۃ الاولیاء کی لیکلی دی چې حضرت موسی علیہ السلام ته یو ځل الله پاک فرمایل اے موسی علیہ السلام ستاد د غوګونه ما دومره مضبوط پیدا کړی دي چې د عامل کسانو د لسو زرو کسانو غوګونه راجمه کې څومره قوت پکې وي د لسو زرو کسانو د غوګونو
اوریدو طاقت ما ستا په غوږ کې خېری ځکه ته زما کلام اوري. سبحان الله. دا ستا د ظاهري سترګو نظر ما دومره تیز کړی دی چې د 100,000 کسانو د سترګو نظر را یو ځای کې نو ستا د سترګې نظر ته نشي رسېدی، دومره تیز دی. ستا ژبې له ما دومره لوی قوت ورکړی دی چې د 100,000 کاملو پورو کسانو د سپیکینګ پاور د قوت گویایی دا راوالی ستا د ژبې دی گویایی قوت ته نشي رسېدی. او اے موسی علیہ السلام یو بهترین وظیفه د توخم چې د دین نورم انعامات پتا باندې وشي. حضرت موسی علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام الله پاک تعرض کو ولنا یا رب العالمین. الله پاک وتو فرمایل صلی علی محمد صلی الله علیه وسلم، په نبی پاک صلی الله علیه وسلم باندې درود وایا. محققین، محدثین، صوفیا، مفسرین او فقها بدی قائل دي چې درود او سلام یکجا دا په 1,40,000 کم او بیش انبیاء کې واحد خاصه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. مخکنی انبیاء کرام باندې صرف سلام و سلام علی المرسلین. صلات ټول وای صلات نو او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره لویشن لري چې صلات او سلام دواړه. نو ان شاء الله دا خاصه د نبی له سلام مبارک دا به ټولي دنیا ته خورو که نه خورو، د دې خدمت بکو که نه کوو. تاسو به داسې خفه ناسي بل دا یو ذهن کې نه وي. حضرت صاحب دعوت برکاتهم الله علیه یا زموږ نور مرګري چې مونږ دا کم ټوټه پوټه زه خو ډېر کمزور یم بکی ما سره زه خو په ګروپ کې نه مفتی صاحب د خدای عمر کې برکت واځي د ګروپ خبر راته وکړه مخکې پکې ما هو د روزې نه مخکې ما دا موبایل بند کړی او شکر دې بس بند نه ورکوټه موبایل سره شته او نور د خر د غوږ عمر موبایل سي سره نشته او نه علم ان شاء الله. خو خلک مرګري بار چې کوم دی هغه ډېر اصرار کوي نو کې دي شي واتس اپ چرته کولاو کوم څه وخت بعد اوس فلحال د ساز دی زمون باندې مرګري باندې کارونه د سې کوي چې هغه ما مزاج دی او د حضرت صاحب مزاج دی. تاسو ته خپل مرګري ناشو د حضرت صاحب موجوده یږي صحیح ده. زمون د دې ټولي غونډې یا د دې تحریک مقصد دا دی چې هر امتی د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ذات باندې درود شریف وایون کې جوړ شي. صحیح ده کنه ان شاء الله. بیا ګوره موږ په مزه کنه بیا باغې نرستو ګیره بم ساتي ځکه چې بغیر دې خو کار نه کیږي. د فرض مونږ اهتمام بم کوي اصلاح ده کنه په حکمت سره بصیرت سره. دا غینه علاوه په دې ناتیات ټکو کې بعض غیر محتاط ټکی دي چې موږ دا غي قائل نه وي یا په دې میاش کې بعض خلک څه تقریبات کوي چې زموږ کابرین دا غي قائل نه. زموږ حضرت مرشد صاحب مولانا مفتی محمد فرید صاحب قدس الله تعالی سره ډېر لوی بصیرت والا الله دې په لا متناهی انوارات نازل کړي. ایو فرمایل چې یو د وعظ او د تبلیغ مجلس دی بیان دی سیرت النبی صلی الله علیه وسلم دی. زمون علما د دې قائل دي او په هر میاش کې قائل دي. دا به مونږ کوو ان شاء الله العزیز. زم اکابرین علماء دیوبند المهند المفند کې اشتره خیال مو خبره ده. خو لیکن بعضی خبرې دا جنډې منډې خوذول دا بلفونه ملفونه لګول او سرکار کی آمد ہے څنګه مرحبا ټکه مال اندر دي دا شي نه دا شعارونه زمونږ نه دي څه خفه نشي. دا شعارونه دا یو خاص دلی سره مختص دي مونږ به نشر نکو. صحیح ده کنه ان شاء الله. بلکې د سنتو په دایره کې د خپل اکابرو د مشرانو سرپرستای کې خصوصا د حضرت صاحب دعوت برکاتهم د ارشاد دلان دي چې موږ کله یو ان شاء الله زموږ استاد په دې کار کې به ډېر خوند او مزه او انوار زیاتی. صحیح ده کنه ان شاء الله. کوشش دا وکړئ چې یو مرګره ام بي پټکی نه دی له زور راوړي. کوشش دا وکړئ چې هر مرګره بډې وي هر مرګره ګيري والي
هر مرګه 5 وخته منځ والي ان شاء الله. بل د جمعې په شپه دی की खुद छुट्टी निश्ता मकतब इश्क का निराला दस्तूर देखा उसको छुट्टी न मिली जिसको सबक याद रहा. हजरत से अब टोल जिंदगी दिल वर्गा और मुरीदा निकल योजे तलट अलता वाददे वलता की द्रेमद वलता जुम्मा तो जुमी पछबता सोने न दे कम माशूम ची स्कूल तनजी नो तासो वाही के न वाही दा खुद दी शफकत ते जबुक बदल लगे रहे और दा याद साथी که تاسو ځان تازه کول غواړئ نو حاضری به خامخا لګوئ. که څوک راځي او که نه راځي موږ به مجالس کوو. زموږ خپله دې کې فایده ده. زموږ خپله دې کې فایده. موږ دې ته محتاج یو. خیال هم دی موږ دې ته محتاج یو. اوس ګوره دلته موږ رالو درود شریف هم ووایي. علما کرام بیانات وکړو. حضرت در پښتو یا اردو ژبه کې د نبی اسلام مدح وکړه. د درود فلسفه ده زمونږ په عرف کې. د نبی اسلام شان بیانول، نبی اسلام مقام بیانول. په انسان کې دنه یو ماده ده چې شعر سره راوچتیږي. حضرات چشتیه دی لري زور ورکي. ادا ماده چې بګر او چته شي د عشق او د محبت بس دی الله پاک تسیده کی د الله په مینه مستی انه اسکاری نه دبل صدقای. نو موږ تاسو بناتونه وایو ان شاء الله، نظمونه بم وایو او ذکر بالجهر بم کو، مراقبه بم کو به کوم ان شاء الله. او دا بالکه چې خانقاه د خورازو کړه بیبي سره خو یوازې نه کیږي بلکې خانقاه سره دا خود عشق مکتب دی. مولانا حکیم محمد اختر صاحب رحمه الله تعالی د حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت الله علیه د یو خلیفہ مریدو مولانا محمد شاه پرتابګړي رحمت الله علیه. نو حضرت رحمه الله سره سومیاشت ما نسته کړی. نو هغه به یو شعر ډیر وی ادي ملفوظ هغه په دې مواعظ کې مشتا د مولانا شاه محمد احمد پرتابګړي رحمت الله علیه شعر اردو کې شکر ہے درد دل مستقل ہو گیا اب تو میرا دل بھی دل ہو گیا. شکر ہے درد دل مستقل ہو گیا اب تو میرا دل بھی دل ہو گیا. ازنن دے چې درد پکې نه وي وایي کنه پويږي اغه زنن دے تورکانه د صحرا دے پلیدو د زخمی زړه چې زخمی نشي. د مرید او د شیخ مینس کی کتاب نه دا فتاوم دستا کتابم دی او داستا رجسٹرم دی چې ته په صحبت د خپل شیخ کې کینې. صحبت دومره عظیم شی دی، صحبت دومره عظیم شی دی. علماء کرام لیکلی دي چې حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت الله علیه خپل قصه کړی دا. وې زه په دارالعلوم دیوبند کې طالب علم وم. څه شي طالب علم وم. جلالین شریف میں د امام انقلاب امام الحریہ شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ سره جلالین شریف حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ راته پڑھاول. و یوزل دوران درس کی صداسی زیر آگئی چیز پی پوئی نشم نبی رحم اللہ پی پوئی نجی نور مرگری و پی سب پوئیش. و امام مرگرو تا تکرار کو چی درسگان روتو یو مرگری راتوی چی دا دیزی ایسا مطلب دی وی زمان خیال شو چی زخم پا دیزی پوئی نشم ہر ٹائم کی بے ذہن نو. نو ما وی چې اوس خو به حضرت صاحب په نورو مشاغلو کې مصروفیاتو کې مصروفي سحر مانځه پسې بجوخت چې کله حضرت جمعه ترازی د مون نمخ کې یا مونږ پسې بزد د دې نه تاسو کوم او د نوی درس نمخ کې با سابقه سبق کلیر شي نو بیا په پیو وای کله چې مونږ دا فیصله وکړه نو ټول شپه په دې موقع کتلو کې چې حضرت رحم الله سار منځ ته راځي نو په لار کې به دې تاسو کوم ما ته جواب راکړي. وی حضرت رحم الله تعالی چې څنګه صف تراغه بس جمع تو درېدو او مونږ یو کا مانځ بس روانو ما دا جسارت اونکه چې وې درو مو ته پوښتنه وکړه.
سیده خپل کمرې ته لاړو دا هغه د خلوت کمره وه ځان پسې کونډه ولګوله کمره بند کړله حضرت رحمه الله فرمایي سخت جمع و زه د هغه د کوټې دروازې مخکې ولاړم جلالین شریف را سره او ما وی چې کوس دروازه وهي هغه هم خبره نه ده معمولاتو کې خلل راځي بے ادبیم ده نو وی یو ساعت بعد حضرت 12 تسبیح شروع کو ذکر شروع کو ډیر عجیب انداز کې په جهر باندې ذکر کوي حضرت فرمایي چې سخت یخنی وا زما په ترخ کې جلالین شریفو سخت یخنی کې داغه د دروازې مخ کې ولاړم زما یخنی کېدله خو ما چې زه دروازه کله کولو شي د درس د مخ کې بزان پوهېږم خو دروازه مې نه وهله او وی بیا د شیخ الهند د ذکر بالجهر د اوازون راتله او د هغې نه زه محسوس کېدم او مزه مې ترې اخیسته وی ذکر یې وکړو کلمه طیبه یې ویله نفي اثبات وی اسم ذات یې مو وی ګنټه بعد دروازه کوله وکړه چې ما وکته په سخت جمع کې د شیخ الهند رحمت الله علیه مبارک تندي باندې خوله راماته وه داسې شوق سره د الله نوم داسې جذبې سره د الله نوم چې په سخته یخنۍ کې چې زما وجود لرزید حضرت تانوی رحمه الله فرمایي شیخ الهند مې وکتل چې د هغه د تندي مبارک نه خولې راساسي ما ته میاں تانوی یہاں کیا کر رہے ہو ما دے حضرت سبق میں اشکال ہے کتاب میں کو لوگ حضرت تقریر شروع کر کڑے کڑے ہو کر تقریر شروع کی وہ میری سمجھ سے بالا تر تھی تقریر ہو کر 10 منٹا 15 منٹا زب آگا خبرم نہ پیدم وہ الفاظ بھی میرے لیے غیر مانوس تھے پھر پوچھنے لگے سمجھ گئے مائچے حضرت میں نے تو یہی لفظ کبھی بھی سنا نہیں تھا زب سے پیشم ما خدا ٹکم نو اور دلی میں نے عرض کی حضرت ذرا نزول فرمائیے تو حضرت شروع ہونے لگے ما تیج لگ رہا کا تشا پر یہ ذکر کے عالم بالا سر دمر قوی ربط دمر قوی تعلق سبحان اللہ سبحان اللہ وی بیا چی شروع شو وی دیدل پا الفاظو پیدما و پا مطلب نو پیدما سلور 15 منٹ راتا تقریر کو پاگا ٹکسیا کی بیانوں کو ما تیوی اب تو سمجھ گئے ہو میں نے عرض کی حضرت الفاظ تو سمجھ میں آ رہی ہے لیکن یہ معانی میرے استطاعت اور طاقت سے اوپر ہے میرے ذہن سے بالا تر ہے راتے پھر کسی وقت میں انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ سے ملیں گے اور اس جگہ کا وضاحت کریں گے اب اسی وقت میں میرے الفاظ آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہے ذکر آگا انوارات دمر ورودو چې د هغې اثر په جمع مبارکه باندې ذکر او درود شریف دا به مونږ په ځان باندې غالبه وو زمونږ کابر فرمایي ذکر داسې انداز وکړه داسې انداز کې وکړه چې ته خپل ځان نه بالکل ایر شي او ذات د الله په ځان او ذهن او ارث باندې غالب ولري صحیح ده کړه انشاءالله مولانا مسعود اظہر صاحب خود تاسو پیژنئ کنه درود شریف باندې کتاب لیکل زما خپل دې موضوع سره ډېره مینه ده الحمدلله یو شپه ما کتو اکی یو قصه لیکلې ده او ما ته پته ستاسو دا قصې ډېرې خوښې ډېرې زیاتې خوښې زه چې کلم په تقریر کې کیسه وکړم که نه بیا د محفل حالات ډېر بدلي نو زه موازن نه وکړم چې مخکې بیان ته وګوره دې ته وایي چې یو یهودي و په دارالاسلام کې ذمي اوسېدی شي صحیح مسلمان معاشره کې اوسېده ګاونډ کې ټول مسلمانانو یهودیان زمونږ د آقا علیه السلام ډېر سخت دشمنان دا څومره د قادیانیت یا د بېدینۍ تحریکات چې تاسو ګورئ شاته اسرائیل اوس نه ډېر مخکې نه امام ابن حجر اسقلاني الدرر کامنه کې لیکلي دي د 8مې صدۍ هجري ډېر مخکې تاریخ نقل کوي چې هر دور عیسائی دنیا
په دې باندې را جمع کیږي چې دا امت نبی علیہ السلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې بی ادب وو د دې د مرتد کېدو اسانه طریقه دا ده چې دې کې د آقا علیه السلام بی ادبی پیدا کو نعوذ بالله الله پاک دې ناکام کی تاسو الله پاک دی مسلمانان ټول د نبی علیہ السلام عاشقان کی صحیح معنی باندې الله پاک موږ ټول ته عشق نبوي نصیب بهرحال نو د دې يهودي سره به یو عاشق رسول ملاقات کېدو د هغه عاشق رسول تکیا کلامو په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف ویلو کې د دواړو جهانو کامیابی ده او په دې باندې ار دعا قبلي هغه مسلمان بچی چا سره ملو شو اول به وته دا خبرو که نور به خپل خبرې کوي چې تاسو سره ملو شو السلام علیکم وعلیکم السلام خی جوړي به بوتي پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف ویلو کې د دواړو جهانو کامیابی ده او دعاګانې په قبلي د دواړو جهانو د دنیا او د آخرت خوشحالي پکې به به نور خبرې کوي نو دی يهودي سره به کله مخامخ شو دی يهودي ته هم دا سبق پڑھاو پوهیږي کنه پوهیږي يهودي وی چې دغه ماته د نبی عليه الصلاه والسلام نوم بار بار وړاندې کوي نور خو ته سن شمله خدای بزد دې ټکینا او باسم او دا وظیفه او دا بیان او دا تقریر به یو ځل پریدي کلمم چې د دې مسلمان سره بل مسلمان ملو شي یا يهودي دی بوته دا خبر اوراد دي دا يهودي یو ځل لاغه او یو ډیره قیمتي ګتما وسریدا د خپل گاونډي مسلمان ته وای چې دا ما تا سره امانت تور کې خواله هغه ته بسم الله بیا وته فرمایل په نبی علیہ السلام مبارک باندې درود شریف ول لیکي د دواړو جهانو کامیابی ده او هر دعا په قبليږي او کومه دی واغسته يهودي ذهن کې وای چې زبستا خوښ شم هغه کومه راوړل خپل بیبي له ورکا او ته په نبی علیہ السلام مبارک باندې درود شریف ول کې د دواړو جهانو کامیابی ده او په دې دعاګانې قبليږي او دا کومه پلاني دی امانت تور کې هغه يهودي سما شومان وغيرها دي پسې کړیو اګوتمه اولی دا چې دې ځکه کې حواله دی مسلمان ته دی يهودي وی چې چرته په سفر زم چې راشم دا عمر راکې چې کله دا د دې بیبي دا ګوتمه کې خوله په څه طریقه باندې هغه ګوتمه د هغه ځین را پټکړه راوغستا په لار روانو په سفر یو سیند راتلو هغه کې ورغزاره وروي غردوله سورې بعد دا سړی سحر کې خپل بیبي ته وای چې په نبی علیہ السلام باندې درود شریف ویلو کې دواړو جانو کامیابی ده او دعاګانې به قبليږي دا راته وای چې زه بازار ته ځم ستاسو څه تړه شوی چې وروړم ا بیبي وته وای چې ماشومان کبان غواړي کب مې ډېر خده وته فرمای په نبی علیہ السلام باندې درود شریف ویلو کې دواړو جهانو کامیابی ده او هر قسم دعا په قبلي را روان شو بازار دراغه سلام علیکم وعلیکم السلام مې فروش ته وای په نبی السلام مبارک باندې درود شریف ویلو کې د دواړو جهانو کامیابی ده او دعاګانې په قبلي دا کب بسو ده ادا پدې ده ادا پیسې وال روان شو دا کبي کور دروړ خپل بیبي ته وي پر نبی اسلام مبارک باندې درود شریف ویلو کې دواړو جهانو کامیابی هر قسم دعا په قبليږي دا والا او تیاری دي کې هغه يهودي راغې د سره ملو شو سلام کلام وکړ دوته بیا خپل سبق ورو وته فرمای په نبی صلوات و سلام مبارک باندې درود شریف ویل د دواړو جهانو خیر او برکت لري هر قسم دعا په قبليږي دیوته ډیره خره خو مال زماغه غوت مراکه او ډیره خره دربکم کبان تیاریږي ما سر بروټه خو بیا بزي وای صحیح ده د کور تر نه وته سلام یو خپل کور اله
بیا ورته وایي په نبی صلی الله علیه وسلم مبارک باندې درود شریف ویل د دواړو جهانو کامیابی ده او هر قسم دعا په قبلي. روټۍ تیار ده هغه ته تیار و خو یو بل کیسه شوی ده دا کب چې ما کله پچاړه کې خورا او مشلاو سری میکو دا سي عجیب قسم غتمه پکې راوتله چې دا سي خولي غتمه ما بل نه ولې سیوا هغه چې تا مال امانتن تور را کړی و او دوی خبر نه دي چا هو دی غلا کړی دا دعوت فرمای په نبی اسلام باندې درود شریف ویلو کې د دواړو جهانو کامیابی دا هر قسم دعا په قبليږي لا غتمه مال راکا روټه چې کلو خړ يهودي ته مطالبه وکړه د غتمه د جی برو وستلا وته فرمایل په نبی اسلام باندې درود شریف ویلو کې دواړو جهانو کامیابی هر قسم دعا په قبليږي والا سبحان الله. هغه يهودي وته وي ما ته کلمه وره ما ته کلمه وره زستاسو په دې حبيب صلی الله علیه وسلم باندې ایمان وروړم او مانن عمر لا چې په نبی اسلام باندې درود شریف ویلو کې دوړو جانو کامیابی ده. درود شریف ذریعہ د هدایت ته. علامہ فاسی او شارح د دلال الخيرات شریف هغه لیکلي دي مطالع المسرات مقدمه کې وای چې کم سره کسات سره درود شریف وای شمائل نبوي کې چې سره ازي اپد کې پیدا کیږي سبحان الله حتی چې شکل او صورت د دې سړي مشابه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کوي. ان شاء الله درود شریف وایو کنه ان شاء الله درود شریف ویل درود شریف خورول درود شریف لیکل درود شریف ترغیب جلول د ټول عبادت ته مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه فرمایي. ان شاء الله درود شریف وایو کنه ان شاء الله دا مرګره وای چې قوالی جایز ده که ناجایز یو ناتیه اشعار دي نظم دي یا اشعار دي دا جایز دي لیکن قوالی اسلام کې نشته دي. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه فرمای الله مې قسم وی چې الله والحديث د مراد سندري دی الغنا البته قوالی کې داسې اشعاری چې د اولیاء کرام مدح پکې د نبی اسلام مدح پکې او ډول سورنا پکې نبی نبی د اغي اجازه شته پیږي ډول سورنا چې پکې دغه قسمه قوالی د اجازه نشته او لکه چې ډول باجی په اسلام کې منع دي زموږ اکابرهم د دین الحمدلله اجتناب کړی الله پاک دې موږ تاسو ټول په سنت برابر کړي. زه په دې خبرو باندې اکتفا کوم او د حضرت صاحب نه معافي غواړم مولانا مفتی عبید صاحب نه معافي غواړم دا مشران دي شاید معنا تیزی شي په خبرو کې زه هوسي ډېر په ترتیب نه یم. الله پاک دې موږ تاسو ټول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ذات اقدس باندې درود شریف وایون کې جوړ کړي. رب العالمین دې زموږ تاسو کورونو کې بهر درود شریف مجالس پیدا او فرمایي. رحمت دو عالم صلی الله علیه وسلم په ذات باندې درود شریف عظیم کار دی. ان شاء الله چې هر مرګره وا درود شریف وایو کړه ان شاء الله او د ادب وکړو احترام وکړو او خانقاه کې بازریم کو نو وقتن فوقتن به ان شاء الله زموږ استاد تربیه کیږي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.